د قرآن کریم د ترجمې یوسل او یویشتم درس د النساء سورت او ودیرشم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی الذین آغا خلق یبخلون چې بخیلی کوي، یعنی په خپل مال کې حقدارانو ته د هغوی حق نه ورکوي. ویأمرون او امر کوي الناس خلقو ته بالبخل په بخیلی باندې، یعنی د دې دپاره چې که نور خلق د خوار او غریب حق ورکي نو ده ته به خلق په بده سترګه ګوري او په ټولنه کې به عزت کم شي. نو په دې خاطر که څوک د خوار او غریب سره یا د الله تعالی په لار کې کومک کوي نو دوی ورته وایي چې ولې خپل مالونه بې ځایه مصرفوي، د خپل آینده او د اولادونو غم وخوره، پیسې بچت کا، کم تر کمه که د ځان فکر در سره نه وي نو د اولادونو دپاره خو یو کار او بار جوړ کا چې سبا د اولادونه احتیاج نشي. ویکتمون او پټوي دوی ما هغه مال او دولت آتاهم چې ورکړی دی هغوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه، یعنی مال د دې دپاره پټی چې کم غریب او محتاج تینا ونه غواړي. واعتدنا او تیار کړی دی مونږ للکافرین کافرانو ته عذابا مهینا سپکونکی عذاب. او فرمای والذین او آغا خلق ینفقون چې مصرفوي اموالهم مالونه خپل رئاء الناس خلقو ته د ځان ښودلو دپاره. دا د منافقانو بل خاصیت دی چې د الله د رضا دپاره یوه پیسه نه مصرفوي، خو کله چې د ریاکارۍ او ځان ښودنې ځای راشي نو بیا د شهرت او د دنیا د عزت دپاره خیراتونه هم کوي، کومکونه هم کوي او بل چاته وار نه ورکوي. او په حقیقت کې داسې خلک چې د الله د رضا دپاره هیڅ نه کوي او د ریا او شهرت دپاره هر څه کوي، لا یؤمنون ایمان نه لري، دوی اصلا بی ایمان دي، بالله په الله تعالی باندې، ولا بالیوم او نه په ورځ الاخر د آخرت باندې، یعنی نه په الله ایمان لري او نه د آخرت په ورځ باندې ایمان لري. نو د داسې خلکو ملګری شیطان وي. د داسې خلکو ملګری یا ملګری شیطانانی، یعنی انسی شیطانان یا جنی شیطانان. ومن او آغا څوک یکن چې وي الشیطانو شیطان لهو د هغه قرینن ملګری، فساء نو په دې کې شک نشته چې هغه شیطان ساء ډیر بد قرینه ملګری دی، هیڅ کله به تې ښه ورځ په سترګو ونه ګوري.
وماذا او څه به شوي وو. الله تعالی فرمایي وماذا او څه به شوي وو علیهم په دوی باندې لو که چیرته آمنو دوی ایمان راوړی وو بالله په الله تعالی باندې والیوم او په ورځ الآخري د آخرت باندې وانفقوا او مصرف کړی وو د الله تعالی د رضا دپاره مما د هغه مال نه رزقهم چې ورکړی وو دوی ته الله تعالی یعنی هیڅ تاوان به نو کړی بلکې الله تعالی به د جنت په شان نعمت ورکړی وو. وکانا او دی الله تعالی بهم په دوی یعنی په کافرانو باندې علیما ښه عالم یعنی د دوی په ټولو اعمالو الله تعالی ښه پوه دی. او الله تعالی فرمای ان الله بشک الله تعالی ان الله بشک الله تعالی لا یظلم ظلم نکی مثقال په اندازه ذرة د یوې ذرې وان او کچیرتا تکو وی حسنتن یونی کی یضاعفها هغه جل جلاله یې دوچنده کوي یعنی الله تعالی په هیچ چا ظلم نه کوي بلکې د بنده نیکی هم څو چنده زیاتی. ویؤتی او ورکوي من لدنه د خپل طرف څخه اجرا عظیما ډیر لوی اجر. او فرمای فکیف نو څه حال به وي په هغه وخت کې اذا کله چې د قیامت په ورځ جئنا مونږ راولو من کل امت د هر یو پخوانی امتنا بشهید یو شاهد یعنی د دوی د پیغمبرانو څخه وجئنا او راولو مونږ بکا تا اے محمد صلی الله علیه وسلم علی هؤلاء پدغه محمدی امت صلی الله علیه وسلم باندې شهیدن شاهد. او فرمایی یومئذ پدغه ورځ به یودو ارمان کوي الذین آغا خلق کفرو چې کفر کولو وعصوا او نافرمانی کولا الرسول د پیغمبر علیه السلام په دنیا کې نو دا کافران به دا ارمان کوي چې لو کاش کې تسوا اواره شوې وه بهم په هغوی باندې الارض ځمکه یعنی چې د ځمکې لاندې مړه پاتې شوي وو او بیا نه و راژوندي شوي چې حساب او عذاب ورباندې نه و. ولا یکتمون او دوی به نشي پټولی الله د الله تعالی نه حدیثا هیڅ خبره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.